اولاد تربیه او روزنه. زبدي ساتم تر کلو 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 خبري ما دلی. د اولاد د روزنې مراحل په اسلامي شریعت کې انجونې او هلکان چې کله د ځوانۍ مرحلې یعنې 15 کالو ته ورسیږي نو په شرعي احکامو مکلف دي. که چېرته په شرعي احکامو کې غفلت کوي د کورنۍ مسؤل باید پرې تاکید وکړي. اسلام د ژوند په هره مرحله کې د خپل اولاد د روزنې لارښوونه کړې ده، بلکې له نطفې څخه نیولې تر جنین پیدایښت، ماشومتوب او د ژوند تر پایه ځانګړې لارښوونې کړې دي. د کورنۍ د جوړښت په شروع کې د ماشوم پلار ته شرعي حکم دی چې نیکه، صالح او ښه نسب لرونکې ښځه وټاکي تر څو په راتلونکي کې ستاسو د اولاد سالمه روزنه وکړي. ځکه څوک چې د کښت کولو لپاره اراده وکړي نو د هغه لپاره ښه ځمکه انتخاب کړي تر څو ښه کښت وکړي. همدارنګه د انسانیت د کښت لپاره الله جل جلاله ښځه پیدا کړې ده، ځکه ښځه د انساني نسل د بقا وسیله ده او راتلونکی کورنۍ نظام له همدې ښځې پیلېږي. د کوچنیانو روزنه پالنه په همدا ښځه کوي. کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیزي نو اسلام د ماشوم په غوږونو کې د اذان کول مستحب کړي تر څو د ژوند په شروع کې د الله جل جلاله د وحدانیت اواز بیا تر وفاته په غوږونو کې وي. او همداسې نور سنت کارونه د ماشوم د پیدایښت په خاطر ترسره کول. کله چې ماشوم 7 کلنۍ ته رسیږي نو بیا د اسلام حکم دی چې تاسو ورته د لمانځه کولو حکم وکړئ، او که تر 10 کلنۍ یې په لمانځه کې سستي کوله بیا د ادب په خاطر په لمانځه نه کولو باندې ووهئ او په بسترو کې یې له نورو خویندو او ورونو جدا ویده کړئ. نو د خپلو اولادونو د تربیت همدا لارښوونې دي چې په راتلونکي کې د بېلارۍ او انحراف مخه نیول کیږي. او د دې ترڅنګ باید د اسلام په لومړنیو مسایلو پوه کړئ لکه عقیده، ایمان، نیک اخلاق او د نورو حقوقو په پام کې نیولو لارښوونه ورته وکړئ. لیکوال مولوي عبدالسلام حنفي، ویاند محسن احسان. خبري زبدي ساتم تر کلو 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 خبري ما دلی کلی د زړګي په دروازو خبري زبدي ساتم تر کلو 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 خبري ما دلی کلی د زړګي